السلام علیکم، زه مسمه اخلاص. امید ساتم چې ټول به ټیک ټاک او روغ جوړ یې. راغلی یم نتیا ګلۍ ته او په نتیا ګلۍ کې دا چرچ دی. تاسو ته هم د دې باره کې پته وي. موږ سره دا رور ناست دی، دا چې کومه دی د لرګي نه دغه چرچ جوړ کړی دی. تاسو ګورئ، لږ به هم تاسو ته په کیمره کې وښایي. ډېر زیات په هنر باندې او ډېر زیات په ښایسته طریقې سره دی دغه چرچ جوړ کړی دی. د دې رور نه به معلومات کوو چې د دې د جوړېدو څومره ټایم وشو، دلته څومره خلک ځي راځي، او دې نه علاوه د دې د خلک د دې نه خوند مزه اخلي او که نه ځان پرې پوهوي او که نه صرف جسٹ راځي تصویران یا ویڈیو کوي. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام جی. بھائی ذرا اونچی آواز میں بات کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ چرچ برٹش شاہراہ کے دور میں بنایا گیا ہے اور اپنی پوری آب و تاب شان شوکت سے کھڑا ہے. یہ 1914 میں بنا تھا. اسے 110 سال ہو گئے. یہ برٹش آرمی کے ایک کرنل تھے، کرنل ہوپ ویلیٹ کیلسار. انہوں نے اسے بنوایا تھا. انڈیا سے سیڈار ووڈ منگوائی تھی. 7 سال لگے تھے اس کو بننے میں، اور یہ بغیر کیل کے نٹ بولٹ پیچ میں بنایا گیا ہے اور پورٹیبل ہے. اسے کھول کے آپ ساتھ بھی لے جا سکتی ہیں. اس کا آپ روف دیکھیں، یہ پیو دیکھیں، خوبصورت اس کی آرچز دیکھیں، باہر روڈ بیرنگ کالم ہے وہ دیکھیں. یہ بارش اور طوفان کی وجہ سے خراب تو نہیں ہوتی نا؟ جی وہ کچھ نقصان نہیں ہوتا، کچھ نہیں کرتے. بارش کی وجہ سے یا طوفان کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا. لوگ آتے جاتے ہیں نا؟ جی آتے ہیں. کتنے لوگ آتے ہیں؟ پورا پاکستان آتا ہے. ہمارے سابقہ صدر عارف الوی صاحب وتھ فیملی اس کا وزٹ کر چکے ہیں. جنرل رحیل شریف صاحب، پرویز خٹک صاحب، اس طرح جتنی پاکستان کی سیلیبریٹی ہے نا ساری آتی اس کا وزٹ کرتی ہے. نتیا گلی میں یہ ہسٹوریکل ہیریٹیج پوائنٹ ہے. اچھا، ہماری کے پی کے میں نا ایک مشہور شاعرہ ہے اسماء اخلاص، تو میں کوشش کرتی ہوں ان کو بتاتی ہوں کہ وہ بھی یہاں کی وزٹ کرے، وہ آئے یہاں پہ. ٹھیک ہے. اچھا، کچھ اور معلومات دینا چاہتے ہیں آپ؟ بس یہ کہ یہ سیاحوں کے لیے ایک مقام ہے. اس پہ مطلب کوئی ٹکٹ وغیرہ ہے؟ نہیں جی، یہ فیس بھی ہے، 1 روپیہ بھی نہیں لیتے. مطلب ہاں میں مطلب میرے یہاں پہ جتنی بھی جگہ وزٹ کیا ہوا ہے تو بہت زیادہ ٹکٹ لے رہے ہیں نا. گرودوارے میں لیتے ہیں 300، بہت زیادہ لے رہے ہیں. $20 لیتے ہیں فارنر سے. جی وہ کرتے ہیں. لیکن یہاں آ کے ہمیں کچھ بھی مطلب کسی نے کچھ بھی نہیں بتایا. ہم فری آ کے یہاں سے بہت معلومات حاصل کی. تو یہ کیوں مطلب ٹکٹ وغیرہ نہیں ہے یہاں کی؟ جی ہم نہیں لیتے. وہ پیچھے ڈونیشن باکس رکھا ہوا ہے، آپ اپنی خوشی سے اس میں کچھ ڈالنا چاہیں تو وہ آپ اور خدا تو اس کی ڈونیشن کی وجہ سے آپ مطلب اس کی کچھ کریں گے؟ بل شل جمع کروا دیتے ہیں. کوئی چوکیدار کی تنخواہ نکل آتی ہے مہینے کی. اچھا، تو یہ ان سے آپ لوگ پورا کرتے ہیں؟ جی. اچھا، تھینک یو سو مچ معلومات. تھینک یو. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ. داسې دی د معلوماتو راکولو ډېر زیات شکریا ادا کوم او ماشاءالله ډېر زیات ښایسته جوړ شوی دی، د لرګي نه جوړ شوی دی او تاسو هم راتلی شئ، وزټ کولی شئ. او دا ده چې په مري کې خو تاسو ته پته ده یو د روپۍ څیز هغه په لس باندې خرڅېږي که نه، ډېر زیات ګران وي او په هر یو ځای کې ټکټ اخلي. خو واحد دا چرچ و چې دلته مونږ راتلو نو دلته مونږ ته د ټکټ هیڅ ونه ویل او مونږ ټول ایریا چې دی هغه وزټ کړل. نو ما غوښتل چې مونږ دلته هم راشو، دا ځای هم وزټ کړو، وګورو چې دلته څه دي، څنګه دي او ولې دي. نو ماشاءالله ډېر زیات پرسکونه ځای دی. هر څوک راځي دلته، څوک ویډیو، څوک تصویر، څوک ګوري چې یاره دا څنګه جوړ دی او د دې ښایستوالی څنګه دی. د رور هم شکریا ادا کوو، ستاسو د ویډیو د کتو هم ډېره مننه. تھینک یو.